یو قصد د نبی آخر زمانه اوریدو سره بډیر زیات شي حیران د نبی مو ډیر خولي واقعي دي او عقل سچ د حیران ورته جهان سبحان الله یا ابو جهل ډیر زیات سلو بیمار یا ډیر خپو د مکی واړه کفارو خلق ډیر زیات بیت پوس لره راتلا او کټ کی پروتو دا دشمن می د سردارو یا چې حضور دا ابو جهل نه خبر شو نو ابو جهل پروت پکټ کې سخت بیمار پاک نبی شلو تپوس لرا روانو دی کی ګورم حکمتو د سردارو نو ابو جهل چې حضور نمی خبر شو یا چې راځي نن زما کور ته پاک روی دار د حسد شغلا د پزړه شو بلانو او بیمار پروتو کټ کی تورات او شوقار یدکو مخی تکو ہے کلو تیارا او پپوزی باندی کوئے کلو هموار چی حضور زما پکور شیرا دننا او خیال بینوی شی کوئی تا بگزارو هم پدی سوچ ابو جہل پکٹ پروتو ناگہان راخکار شو پاک سردار پس پین رخسار دا ابو جہل چے نظر شو پڑ مخ کوئی تشو بخبل دے گزارو پکوئی کی دے پڑ مخی ہم پروتو او روان دے پا غلطا خطا لارو حضرت دے ہم دا کوئی نارا بہر کلو او دا اخلاق دا حضرت نشمزار ابو جہل سترگی اخکتاو والاڑا او شرمندو دے پخپل پا دیکارو حضور رحمت دے اے قادری شاولی خانا او رب دی بوز پا سنتو د سردار